سلامونه دوستانو، نیکی هیلې. افغان مهاجرین یاره سکه اتیدې رښتیا هم د پاکستان د حکومت چې دی په افغان مهاجرینو باندې د تېرو کلونو په څېر باندې چې دی په دې کال باندې زور ډېر اچولی دی او نیت یې ورته کړی دی چې دې ورته رښتیا هم وباسي. نو د دې یو څو وجوهات یو څو وجې دي هغه زه تاسو ته ویم. نو پاکستان حکومت چې دی که نه غواړي چې د امریکا نه ډالرې واخلي او د افغان مهاجرین وباسي او په دې باندې زور واچوي. خو زما په خیال چې دی که نه په دې کار کې څنګه نور کلونو کې دي کامیاب شول او پیسې د امریکا نه ووالې. خو زما څومره خیال دی چې په دې کار کې چې دی که نه په دې کار کې پاکستان ناکام دی. هغه ځکه چې د دې دغه ټرمپ بابا نه دی د امریکا، نو هغه ضریب شوی دی او فکر نه کوم چې څه کال پې سر وګرئ امریکا هم چې دې ته ډالر ورکړي، ځکه چې دی څو ورځې مخکې خلیزاد هم تللی افغانستان د طالبانو سره یې ناسته پاسته کړې وله. نو خلیزاد هم د دې نه طالبانو نه خوشحاله ورو. خو دا داسې ښکاري چې نن سبا د افغانستان حالات هم ډېر ښه دي او نه پکې جنګ شته نه بل څه نه شته. غریبي خو په ارض کې غریبي ده، په امریکا کې هم غریبي شته. که د غریبۍ وجه شي نو فکر نه کوم چې امریکا افغانانو ته په دې مهاجرو ته لاس ورکړي او یو ځلې بیا پاکستان د بفلو کې ډالر ور واچوي. خو په دې کار کې پاکستان هم ناکامه دی او دې به نور هم قرضونو سره مخ شي، ځکه چې د پاکستان زیاتره چې دی په افغانانو باندې چلیږي او زیاتره کاروبار چې پکې افغانستان خلک کوي. نو په دې کې زما څومره خیال دی چې پاکستان په دې کې ناکام دی او کال دو کاله باید وګورې دې کې به افغانانو ته فایده ورسېږي، پاکستان ته به کې تاوان رسېږي. دا د زه په ګارنټۍ وایم، ځکه چې دې همیشه د ډالرو دپاره دا زور اچوي چې دا ډالر موږ د امریکا نه یا د بهر ملکونو ډالر یې موږ وهو. خو بهر ملکونه مو خیر شوي دي او نه غواړي چې دې ورته افغانانو ته لاس ورکړي، ځکه چې پخوا وختونو به د جنګونو په وجه به پاکستان ته ډالر ورکړي او د افغانانو به یې پیسې ناڅه پاتې کړل. او دویم مقصد د پاکستان دا دی که نه چې د افغانستان د اوسنی کوم نظام دی حکومت د طالبانو غواړي چې دې هم معلوماتو کې چې دې څومره په اوبو کې دي چې د افغانانو په حق کې کوم عکس العمل ښیي او که نه ښیي. خو زما څومره سوال دی چې د تېرو کلونو په څېر به چې افغانان تله افغانستان ته نو تکلیف به ورته ډېر مشکلات به ورته زیات و، ځکه جنګونه مو هم ول او 50 ډلې وې په دې وطن کې. خو اوس چې د افغانستان په حکومت کې همدا یوه ډله ده، همدا طالبان دي یا د هغې د حکومت دی که نه، نور خلک داسې خلک نشته او جنګ منګ نشته دی خو غریبي خو په عرض کې د وختي مالتې ویرې. خو زما څومره خیال دی چې په دې تګ کې به د پاکستان ته تاوان او افغانان مهاجرینو ته به ګټه وي، ځکه چې زیاتره حالت په افغانستان کې ډېر ښه شوي دي او د تېر په څېر باندې د پاکستان نه ډېر ښه د افغانستان حالت. خو به دومره دی چې د هغوی سره ځان بلدول دي. او دویم کار یې دا دی چې د پاکستان حکومت په دې کې هم ګټه ده چې د افغانستان دا کوم خلک چې د دې ځینې ځي یو شی چې په 1000 روپۍ اخیستی نو هغه بېرته په 100 روپۍ خرڅوي، همداسې کور دی ځمکه دی یا ګاډی دی او شیونه دي که نه، نو په دې کې افغانانو ته ډېر نفس په پخوا وختونو کې کېدو. نو اوس هم چې مده لاړ شي زیاتره شیونه همدغسې کېږي ارزانه یې خرڅوي، نو په دې کې هم د دې ځي خلکو ته به ډېره ګټه وه. نو دا د پاکستان یو بزنس و، خو زما څومره خیال دی چې په سږ کال بزنس کې د پاکستان ناکام دی. او درېیمه وجه هم همدا ده چې دې دوه غریبانان وباسي، لکه اوس د ریډۍ والا شو، تنور والا شو، یا د رکشې والا شو، یا ټکسي والا شو، یا داسې کباړ والا یې که نه، هغه غریبانان اوچتوي. نو مالدارو ته خو چې پورته هم نشي کتلی، مالدار کې نه دا سترګې ښه وباسي. که افغان هر څه دی چې لږ اوسې ورسېږي بیا خلکو ته په سترګو کې سترګې منډي. خو بس داسې ډله چې ټول غریبانان یې رالېږلي دي، بس الله پاک د دې غریبانانو په همدې وطن کې مل شي. او زه ورته بیا هم وایم چې په دې افغانستان کې ایثار شي که نه، د الله په فضل سره او د خپل همت په وجې سره به انشاءالله په دې وطن کې د پاکستان او تاسو ښه رسېږي. که نور ځینې آزاد خو پکې ګرځېدی شي، یو کال دوه کاله ځان ټینګ کړي او انشاءالله تعالی نور د رزق ورکوونکی الله پاک دی. او موږ هم د دې خپل مشرانو د افغانستان حکومت نه موږ هم دا خواهش کوو چې دغه افغانان نازي په لکو باندې افغانان شاید دې ورته راشي. نو تاسو کوشش وکړئ چې کوم په افغانستان کې دې ته کاروبار هم برابر کړي، چې دا کوم راځي نو دې ته هم کاروبار برابر کړي. نو دغه زموږ د حکومت نه خواهش وي او د خلکو هم دا خواهش دی چې زیات ځان ته یو مقصد وټاکئ، یو کال دوه کالو پر خیر دی مه ځئ. غریبي به راځي، هر څه به راځي، سخته به راځي، داسې نه چې یو دې ته انسان ځي خامخا په دې کې بلدېږي نو وخت نیسي. نو تاسو نه هم هیله کېږي چې واپس لاړ نه شئ دې وطن ته او بس کله چې کله د خیر سره پښتون انسان جوړ شي بیا ورته راشئ. که څنګه دوستانو په الله مو سپارم، ښې شېبې ولرئ، الله پاک مو مل شه، الله پاک مو بس د خپل دربار نه عزت درکړي. امین ثم امین. السلام علیکم.